د شال ګرانو کتونکو زه دی وخت موجود یم د میکې په لاره. مونږ روان یو پورته میکې چترۍ نه ورته وایي پکنیک سپاټ دی. څو ورځې وړاندې چې یو ریپورټ ورکړی و هغه بر هغې ځای کې چپري بنګلې نه چې ورته وایي چې په 1928 کې میجر نویل په نوم یو انګریز جوړ کړی و هغه هغې طرف ته دی. او نن به مونږ ځو دې خواته پورته چې میکې چترۍ نه خلک ورته وایي. خو که لاندې مو دغ طرف سترګې وغړوو نو دغه سین هم بالکل مونږ ورته مینی سویزرلینډ نه ویلی شو په دې چې که دا روډز تاسو ووینئ د ونو منځ کې د ګرینري وګورئ او کومه د دې ځای فرش هوا ده. په دې موسم کې هم په دې میاشتې کې هم چې اګست میاشته چلیږي او نورو شهرونو کې چې د ګرمۍ حد کړی دی. خو پاراچینار کې که مو 5 منټ مزال شهر نه 5 منټ مزال لږ بهر طرف وکړو نو موږ ته داسې ځایونه میلاویږي چې هغه موږ ته بالکل هم دې دنیا کې جنت نه کم کوز نه دي. دغه چې کوم دی داسې وایي چې 65% چې زمونږ کومه لاره وه هغه کمپلیټ شوه او باقي چې کومه 35% لاره دی هغه لا اوسه پورې پاتې دی. نو بره تللو لپاره موږ ته زموږ چې کوم ملګری دی هغه ایکسپیرینس دی دغه ځای کې هغه 2 آپشنز راکړه چې یا به بره تاسو دې باندې ډایرکټ خطی شي خو دا لږه چیلنجینګ دی دا لاره او ډیفیکلټ دی. او سیکنډ ون چې کوم دی هغه ایزي دی هغې باندې مونږ آرام ساتلی شو. نو مونږ واخیستو چیلنج مو اکسپټ کړو. اوس به ګورو چې مونږ څنګه پې سو. چې کومې چترۍ خبره کې دا چې مونږ ویله چې مونږ روان یو د میکې چترۍ ته زمونږ شاته که تاسو وګورئ نو هغه دغه چترۍ دی چې خلک وایي چې د میکې چترۍ. دا سپورټ یقینا ډېرو خلکو به نه وي لیدلی. زه خپله څه پاراچینار اوسېدونکی یم لایف کې مو پیله ځل شو چې زه راغلم دلته او ډېر ښکلی ډېر انټرسټینګ ډېر پیسفول ځای ډېر پیسفول ماحول دی. د پاراچینار سیلګرۍ ځایونو باندې لږه نوره توجه هم ورکړي نو نه صرف د پاکستان شهریان به دلته سیلګرۍ لپاره راځي بلکې نورو هیوادونو نه به هم خلک دلته راځي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پاراچینار، ضلع کوټ.